أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. دا د سورت بقره آیات مبارکات درشتم ده. د دې آیات مبارکه تیر شوي درس کې لفظي ترجمه سره ده ربط و مناسبت او سره ده مضمون نه بیان شوي وه. منگا تیر شوی درس کی ویلی وو چې د دې آیات مبارکه د مفردات و تشریح دا با راضی پا آئنده درس کی آغا آئنده درس نننه ده. نو د مفردات و تشریح په دې ډول سره بیان کړل شوی ده. وَإِن كُنتُمْ كَچَرِ تاسو یې فی ریب په شک کې. آیات مبارکه کې لفظ د ان ده، لفظ د ان یا حرف د ان، کلمه د ان دا راځي د پاره د شک، دا راځي د پاره د تخمین. نو سوال په دې ځای کې دارنګي واردېږي د منافقانو شک، د منافقانو ریب په قرآن پاک کې دارنګي د کافرانو دا یقیني شی دی، دا تخمین او ځوان یعنی په ګمان باندې نه دی بنا. نو څنګه آیات مبارکه کې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِنَا کلمه د ان ذکر شوی ده، لنډه دا چې شک او شبه د دوی یقیني ده، دا ځواني نه ده، دا تخمین نه ده. ان خو د پاره د تخمین راځي. نو ولی دلته لفظ د ان منتخب کړل شوی ده؟ جواب د دغه سوال نه په یو څو طریقو باندې شوی ده. اول جواب، دلته کې کلمه د ان په معنا د اس سره ده. دویم جواب، کلمه د ان د پاره د زجر ده. زجر سمانا د پاره د رټلو ده. لکه عرب په خپلو محاوراتو کې دارنګي وایي ان كنت ابني فاطعني ولا تعصني. یو پلار د خپل بچی نه خفه شوی او د خپل بچی د دې خپل پلار نه سرکشي بغاوت کوي. پلار خپل زوی ته دارنګي وایي ان كنت ابني فاطعني، کچرې ته زما زوی وې زما خبره ومنه، ولا تعصني او زما نافرماني مکوه. نو دا څوک چې مخاطب ګرځولی دی دغه تن د خپل بچی دی، بیا ولی ورته وایي ان كنت ابني. نو عرب بیا وایي چې دا د پاره د رټنو دی، دا د پاره د زجر دی، د رټلې د پاره دی. دارنګي
وَإِن كُنتم فی ریب په دې آیات مبارکه کې کلمه د ان د پاره د زجر دی او دا دویم جواب دی. دریم جواب کلمه د ان په دې ځای کې ځکه ذکر شوې ده اشاره کوي دې خبرې ته چې د دوی ریب او د دوی شک دا ډیر ضعیف دی، ډیر کمزوری دی. حاصل دا دی د دوی د شک د تحقیر د پاره، د دوی د ریب د کمزورۍ د پاره. وَإِن كُنتُمْ کچری تاسو یې فی ریبین په شک کې مما دا غڅنا نزلنا چې مونږ لګ لګ را لېږلی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې. دلته آیات مبارکه کې مونږه د نزلنا ترجمه وکړله په لګ لګ را لېږلو سره. مما دا سنا نزلنا چې مونږ را لېږلی دی لګ لګه. سوال دا راځي چې پښتو کې نزلنا ترجمه ته کوې په لګ لګ را لېږلو سره دا ولې؟ جواب دا لفظ د لګ لګ په پښتو کې ځکه وایو چې په عربی کې یو لفظ د تنزیل دی، یو لفظ د انزال دی. لکه چرته مونږه د عربی ګرامر ته لاړ شو نو داسې ویلی شو چې یو باب تفعیل دی بل باب افعال دی، یو تنزیل دی بل انزال دی. تنزیل لفظ چې کله بیان شي دا باب ذکر شي نو په جمع باندې نازلیدل، په جمع باندې راتلل ترېنه نه یې مراد. لګ لګ نازلیدل، لګ لګ راتلل ترېنه مراد دی. قرآن مجید په 23 کالونو کې مکمل شوی ده. په جمع په کتابی شکل کې نه دی راغلی بلکې نجمن نجمن لگ لگ دغه قرآن مجید دنیا ته الله پاک را لېږلی دی. نو ځکه مونږه ترجمه مما دا سنا نزلنا چې مونږه لگ لگ را لېږلی دی. دا لگ لگ لفظ معنا ځکه ورسره کوو، دا ترجمه ځکه ورسره بیانوو. او پاتې شوله لفظ د انزال چې د صرف په اصطلاح کې هغې ته باب افعال ویلی شي. هغې کې خاصیت دا دی، په هغه لفظ کې خصوصیت دا دی چې په جمع باندې نازلیدل، په جمع باندې راتللو دپاره استعمالیږي. خو دا خبره یاد ساتل پکار دی چې باب افعال باب تفعیل یعنی انزال په جمع راتلل، تنزیل لگ لگ راتلل، دا فرق چې مونږه ذکر کوو او دا خصوصیت ته دغه بابونو وایو. دا قاعده یعنی قانون کلی نه دی چې په هر ځای کې به دا تطبیق کیږي بلکې قانون قاعده اکثری دی یعنی زیاته همدارنګې چلیدلی ده. زیاتو ځایونو کې دغه قاعده تطبیق کیږي. دا معنا نه دی چې په هر ځای کې د دغه قانون تطبیق کړلی شي. نو ځکه مونږه ترجمه په دې ځای کې دارنګې وکړله مما دا سنا نزلنا چې مونږ را لېږلی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې لګ لګه. نزلنا چې مونږ لګ لګ را لېږلی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې.
دلته لفظ د عبدنا کې لږه حسارېدل غواړو. علی عبدنا ولی فرمائی؟ لفظ د عبد ولی ذکر کیږي؟ عبدنا دا نا کلمه ولی بیان شولا؟ متکلم مع الغیر صیغه ولی بیان شولا؟ د دې دریواړو خبرو د پاره جوابونه دارنګي شوي دي. اول علی عبدنا. علی عبدنا الفاظ ذکر وایي، ذکر فرمایي چې اول نازلیدل د قرآن مجید دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شوي دي. دویمه خبره دا سے اللہ پاک کو فرمایل علی عبدنا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمی بیان نکڑلو، بلکہ عبدنا عبدیت نبی علیہ السلام صفت بیان کڑلو. لند داچے علی محمد الفاظ ندی، بلکہ علی عبدنا الفاظ مبارک دی. دا ولی جواب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفاتو دا کمال کے دا پوروالی پا صفتونو کے لوی صفت آغا دا عبدیت تے. عبدیت دا دیر لوی صفت تے. بیا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړي نو سورہ جن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت په عبد سره بیان کړی دا. معراج ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ختلی نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوی مقام دی. التا سورہ بنی اسرائیل کی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. سبحان الذی پاکی دے هغا اللہ لرا اسرا بعبدی چه د شپې بوتلل د خپل بندا. نو د معراج په واقعا کی اسرا محمد الفاظ ندی بلکہ اسرا بعبده دا عبد الفاظ دی. نو عبدیت دا وچت صفت رسول اللہ دے. دارنگی قرآن مجید چکل اللہ پاک را لگلے دے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلتکیوم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. علی عبده عبد لفظ دے، لفظ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے. دارنگی نور ہم دیر زایون دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ جل جلالہ تعبیر کڑے دے پا عبد سرا. پا دی مقام کی دا دو خبری شولے. دریم خبره علی عبدنا نا لفظ دے، عبد اضافت کڑے دے نا ضمیر تا. دا د پاره د شرافت تے. پس پا دغه ټولو ځایونو کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تعبیر پا عبد سره شوی دے. دلته کې هم علی عبدنا عبدیت سره اللہ پاک تعبیر وکړلو. سوال دا راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره کمالات بیانېږي، عبد سره الله پاک تعبیر کوي. دلته کې عبدنا سره تعبیر چې شوی دی څه وجه خو به وي؟
د عام وجوهات په نسبت سره. جواب مخکی یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا الفاظو، نو د اعبدوا الفاظو د وجنا علا عبدنا الفاظ په دې ځای کې منتخب کړل شول. دا د دې آیات مبارکه تر دې ځای پورې تشریح او تفسیر شوله. لنډ که چېرته مونږه مخې ته لږ نور ورشو نو تیر شوي آیات مبارکه چې کله دعوا د صورت بیانېدله، یا ایها الناس اعبدوا، اے خلکو بندگی وکئ د خپل ربا. دلته کې فرمایي مما نزلنا علی عبدنا، بندگی د الله په هغه طریقې باندې وکئ. نزلنا علی عبدنا، کومه طریقه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی. د ځان نه به عبادت نه کوې، لکه ایاک نعبدو کې مونږه په ډېر وضاحت سره ویلي وو چې عبادت کې یو کمیت ته، دویم کیفیت ته. کیفیت په عبادت کې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه وي. نو ګوره دلته بقره کې دی اعبدو ربکم، د الله بندگی وکئ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، د الله بندگی وکئ خو په هغه طریقې باندې کومه طریقه چې د الله پاک د پیغمبر ده، په هغه طریقې باندې د الله پاک بندگی وکئ. وَإِن كُنتُمْ کچری تاسو یې فی ریب په شک کې مما د هغه څه نه نزلنا چې مونږ رالیږلی دی لږ لږه علی عبدنا په خپل بنده باندې. فاتو نو تاسو پیش کې بصورت یو صورت من مثله په شان د قرآن مجید، من مثله په شان د دې مما نزلنا. سوال آیات مبارکه کې دی فاتو بصورتنا، فاتو خو امر ده، دلته الله پاک امر کړی دی چې تاسو یو صورت پیش کې. نو دا امر د پاره د څه دی؟ جواب زمونږ د علم اصول په ضوابطو کې، قواعدو کې دا خبره بیان کړل شوې ده چې صيغه د امر 14 معناګانو د پاره مستعمل ده. په دې 14 معناګانو کې یو معنا د امر د پاره د تعجیز، یعنی څوک عاجز ګرځوله، تعجیز څوک کمزوري ګرځوله، کمزوري ګڼله. نو کله چې په باب د تفسیر کې تاسو ولیدل چې فاتو بصورتین الامر للتعجیز، نو دا خبره به یاد وساته چې د مفسر غرض د دې نه دا دی چې امر خو مختلفو معناګانو د پاره مستعمل دی، لکه مونږ وویل چې 14 معناګانو د پاره دی. دلته کې د پاره د تعجیز، عاجز ګرځولو د پاره دی، کمزوري ګرځولو د پاره دی. نشي کولی تاسو مقابله د چا؟ د قرآن مجید. فاتو تاسو پیش کې بصورت یو صورت، عربی کې یو سورتون ده، دویم سورتون ده. سورتون چې حمزه پکې مستعمل شي، سورتون چې حمزه پکې نوی مستعمل شي. نو فرق په مابین دا سورتون
او په مابین د سورتون کې څه دی؟ جواب کله چې سورتون شي یعنی حمزه ور سره راشي خپل معنی دی په پښتو کې فسخورده د خوراک نه پاتې شوی حصہ یا دا دی چې سورتون په معنا د حصې سره دی. بیا د قرآن مجید یوې ټوکړې ته چې 3 آیاتونو نه کم نه وي اول او آخر په وقف سره معلوم وي هغې ته هم سورتون ویلی شي. دویمه لفظ د سورتون دی چې منځ کې حمزه ور سره نه وي سورتون د دې بیا خپل معنا ده عظمت یعنی لویی شرافت دارنګي رفعت بلندی. نو بیا سورت ته سورت ځکه وایي چې د قرآن پاک قاری د قرآن پاک حافظ نارینه که زنانا د قرآن پاک عالم نارینه که زنانا دوی ته هم الله پاک شرافت ورکړی ده دوی ته هم الله پاک عظمت لویی ورکړی ده دوی ته هم الله پاک رتبه مرتبه ورکړی ده ځکه سورت ته سورت ویلی شي. فاتو تاسو پیش کئ بی سورتن یو سورت من مثله عربی قانون موافق من مثله دا ہی ضمیر یا خو راجی دے نزلنا الفاظ تا مراد ترین قرآن مجید دے. نو بیا بدارنگی معنی شي من مثلی پشان دغه قرآن مجید د قرآن پاک پشان سره یو کتاب پیش کې چې د قرآن پاک سره مماثل برابر وي فصاحت کی یو بلاغت کی 2 حسن معنی خایسته معناګانو کې دا 3 لطائف باریکتیاو کې زیرکتیا په لحاظ سره چې سړی ورته ګوري دارنګې احکامو د معاش چې مونږ زندگی تیرو د دې احکامو په لحاظ سره حالاتو د معاد د آخرت په باره کې چې کومې پیشنګویي کړي دي پیش کې داسې قرآن پاک. دویمه من مثلی دا ہی ضمیر راجی دے عبت بندت راجی دے حاصل بدارنگ شي داسی یو کتاب لکه چې قرآن مجید دے دا داسی یو شخص نه پیش کې چې هغه نه استاز لرلی وي نه مدرسه ویلی وي نئی خط و کتابت کړی وي لکه محمد صلی الله علیه وسلم نو پیش کې داسې یو شخص نه داسې یو کلام لکه قرآن مجید دی. فاتو بسورت من مثله پیش کې یو سورت په شان دغه قرآن مجید. پس دلته کې تحدی یعنی چیلنج دے دا قرآن مجید پا بارکی پیش کے داسی کتاب بیا دا قرآن پاک پا بارکی کله چې کافرانو منکرانو ته چیلنج ورکړل شوی دی اول د ټول قرآن مجید متعلق لکه سورہ بنی اسرائیل کې براشي قل لئن اجتمعت الانس والجن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته اوایا کچری را جمع شي انسانان پیریان په دې خبره باندې چې د دې قرآن مجید په شان سره کتاب جوړ کی هرگز به جوړ نکی
دویم په سورت یونس کې د 10 سورتونو چیلنج دی ب10 سورنا. دریم سوره بقره کې د یو سورت چیلنج دی فأتوا بسورة من مثله. څلورم سوره تور کې فلیأتوا بحدیث من مثله. د یوې کلمې چیلنج ورکړل شوی دا د قرآن پاک په مقابله معارضه د قرآن پاک سره د مناظرې په وخت کې د تحدي د چیلنج په وخت کې جوړ کې کنه یو کلمه وادعوا شهداءکم من دون الله. لفظي ترجمه مخکې شوی وه یو ځلې بیا وادعوا تاسو را وبالئ شهداءکم معبودین خپله من دون الله چې تاسو بندگی کوئ ما سوا د الله نه. وادعوا شهداءکم من دون الله دا توسیع د میدان دی د پاره د تحدي مناظرې او د چیلنج د پاره. توسیع د میدان د مناظرې حاصل دا دی چې د مناظرې میدان خورته پراخه کړلو په دې الفاظو سره وادعوا شهداءکم من دون الله. وادعوا تاسو را مدد کې تاسو را وغواړئ شهداءکم. دلته لفظ د شهدا ذکر شوی دی. لفظ د شهدا مراد د شهدا نه څوک دي؟ یو قول دا دی چې د شهدا نه مراد د دوی خدایان دي د دوی په ګمانه. چاته چې دوی خدایان وایي هغوی نه دلته کې الله پاک شهداءکم په شهداو سره تعبیر وکړلو. سوال د دوی الهو ته شهدا ولی وویلې؟ د دوی خدایانو ته شهدا ولی وایي؟ جواب په دې لفظ د شهدا کې معنا د حاضر ناظر پرته ده. دلته دا معنا ده چې دوی په خپلو خدایانو ته حاضر ناظر ویل. ځکه شهید یا شاهد هغه چاته وایي چې خبرې ته حاضر وي. بیا د شهدا نه مراد د دوی خدایان چې مونږ اخلو په قرینې او په دلیل د دې خبرې سره اخلو چې په همدغه آیات مبارکه کې من دون الله الفاظ مبارکه ذکر شوي دي. نو من دون الله دلالت په دې باندې کوي چې شهداءکم د دې نه مراد د دوی خدایان دي. دا ځکه چې لفظ د دون اکثره دوی با د خپلو باطلو خدایانو د پاره استعمالولو او قرآن مجید کې هم د دوی د باطلو خدایانو د پاره لفظ من دون الله مستعمل کړل شوی دی. وادعو تاسو را وبالئ شهداءکم خپل معبودین خپل خدایانا. دویمه یو معنا خو د شهدا شوله د دوی باطل خدایانا. دویمه معنا د شهدا په معنا د اعوان یعنی مددګارانو سره ده. مددګاران اعوان دې ته ویل کېږي شهدا. خو مقصد ترېنه د دوی علما دي د دوی ملایان دي. نو وادعو شهداءکم تاسو را وبلئ خپل علما خپل لوان تعلیمی رادیو ملایان من دون الله. نو دا دویمه توجیه شوله چې شهدا په معنا د اعوان مددگار مراد ترینه علما دي. سورة انعام
150 نمبر آیات کې به هم لفظ د شهدا راشي، آلته کې هم ذکر شوی دی علماء په معنا سره. دریمه توجیه یا دریمه معنا د شهداو دا ده ودعو تاسو را مدد کې را وغواړئ شهداءکم شهادت کوون کی، دا دریمه معنا شوله. یعنی خپل ادیبان خپل خطیبان دا را وغواړئ په هغه وخت کې چې د قرآن پاک په مقابله کې تاسو څه جوړ کړي وي، چې تاسو سره قرآن مجید دی، دا د الله کلام نه دی، د ځان نه مو جوړ کړی دی، لکه مونږ دغه کلام د ځان نه جوړ کړی دی. د دې فیصلې دپاره خپل خطیبان ادیبان او دارنګي بلاغت والا خلک را وغواړئ، هغوی منځګړي کې، هغوی فیصل کې، هغوی د دا فیصله وکړي چې ستاسو جوړ شوی کلام، ستاسو جوړ شوی خبره د قرآن پاک سره برابر دی او که نه دی برابره. سواله د دوی شهادت کوونکي ادیبان بلاغت والا دا خو کافران دي، هغوی به څنګه داسې فیصله وکړي چې د دوی کلام د قرآن پاک سره برابر نه دی؟ جواب د دوی ادیبان د دوی بلاغت والا اگر چې کافر دي، خو هغوی د خپل حیثیت په بنیاد سره هم غلطه فیصله نشي کولی، داسې شهادت نشي ورکولی چې یو بیکاره کلام کوم چې انسانانو جوړ کړی وي هغه د قرآن پاک سره کوم چې د الله پاک کلام دی برابري وګڼي او داسې ووایي چې دا کلام د هغه سره په مقابله کې صحیح دی، په تله کې هم پله دی، داسې نشي ویلی، د خپل حیثیت د وجې نه هم نشي ویلی. ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی وئ. سوال آیات مبارکه ختم کړلو. ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی وئ، دغه رښتونوالی د دوی په څه کې مراد دی؟ جواب دوی خو یو داسې کلام کړی و کوم چې وروسته به په قرآن پاک کې راشي، د قرآن مجید په مقابله کې دوی ویل لو نشاء لقلنا مثل هذا، کچرې مونږ وغواړو چې جوړ کو یو کلام په شان د قرآن مجید نو مونږ کولی شو. دا دوی دعوه کړې وه، دا دوی اعلان کړی و، دا د خلکو غوږونو ته دا خبره رسولې وه. الله پاک ورته فرمایي ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتونی وئ په دعوه د مقابلې کې د قرآن پاک سره او په دې خبره کې تاسو رښتیا ویلي وي لو نشاء لقلنا مثل هذا، نو فأتوا بسورتنا، پیش کې یو صورت په شان د چا؟ په شان د قرآن مجید. خو دوی به هیڅ کله د قرآن پاک په شان سره کلام پیش نکړلی شي. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا کچری تاسو ونکړلو دغه کارا، ولا تفعلوا هرگز نشي کولی دارنګي، فاتقوا النار التي بچ کې ځانونه داغه اورنا، وقودها الناس چې خشاک داغي خلق دي، والحجارة او تګي دي، اعدت للكافرين تیار کړل شوی دی د پاره د کافرانو. دی آیات مبارکه مضمون او دارنګي ربط به هم ورسره واضح شي
تفسیر او د مفردات او تشریح پم دغه طریقې باندې بیانولی شي. هغه طریقه دا ده دی آیات مبارکه کې مضمون تخویف اخروی یعنی د آخرت یره ورته بیانول، د آخرت یری بیانولو ته تخویف اخروی اصطلاح موږ د مفسرینو مخکې بیان کړې ده، اصولو کې مې ذکر کړې ده. هغه دا ده نو دی آیات مبارکه کې تخویف اخروی ده. دا خو مضمون د آیات مبارکه شولو. ربط و مناسبت د آیات مبارکه مخکی آیات مبارکه سره دا ده. تیر شوی آیات مبارکه کی الله جل جلاله او فرمایلو فاتو بسورت من مثله، تاسو پیش کې یو سورت په شان د قرآن مجید. نو دوی خود د قرآن پاک په شان سره کلام نشي پیش کولای. دی آیات مبارکه کې ورته فرمایي که دغه قرآن مجید مو ونه منلو نو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، ډېر سخت سزا ده د چا د جهنم چې دومره تیز اور دی چې په دغه اور کې بتیږي داسې لوله پکیږي لکه څنګه د دنیا په اور کې لرګي چې وچه لمبو د اور ته ورګزار شي هغه سوځېږي، دارنګې تیږي کاڼې په هغې کې سوځېږي. نو ستاسو به څه حال وي؟ دا یې مناسبت شولو د تیر شوي آیات مبارکه سره. تفسیر د آیات مبارکه بیا په دې طریقې باندې مفسرینو بیان کړی دی. فإن لم تفعلوا کچری تاسو ونه کړلو دغه کاره، دې ته شرط ویلی شي. ولا تفعلوا هرگز نشي کولای، ولن تفعلوا هرگز نشي کولای. دیتا د تفسیر په اصطلاح کې جمله معترضه وایي. جمله معترضه دا معنا چې دلته کې جواب د دې یو سوال نه. حاصل د سوال دا دی چې دوی با د قرآن پاک په شان سره کلام جوړولی شي خو پیش کولی به نشي، پیش کوي نه، پیش کوي نه، وړاندې کوي نه. الله پاکو فرمایله نه جوړولی شي ولا تفعلوا او نه وړاندې کولی شي د پاره د مقابلې. دا معنا د آیات مبارکه شوله. نو دا جمله معترضه ده. جزا د دغه فإن لم تفعلوا د شرط پاره دا ده چې دلته کې جزا هغه مقدره ده. تقدیر دا ده فآمنوا ایمان راوړئ، ایمان راوړئ په دغه قرآن مجید باندې. قرآن مجید ومنئ. یا دارنګي چې فإن لم تفعلوا دا شرط ده. فاتقوا النار التي وقودها الناس دا جزا نه ده. جزا په اصل کې مقدره ده. هغه دا چې فاعبدوا ربکم وآمنوا بالرسول والقرآن. فإن لم تفعلوا کچری تاسو ونه کړلو دغه کاره ولا تفعلوا هرگز نشي کولای. فاتقوا النار التي ويریږي دغه اور نه. نو فاتقوا النار التي دا جزا نه ده بلکې جزا مقدره ده. تقدیر بدارنګ شي فاعبدوا ربکم وآمنوا بالرسول والقرآن. بندگی د رب وکئ، ایمان راوړئ په رسول الله باندې، دارنګ ایمان راوړئ په قرآن باندې. نو بیا سوال راځي چې فتقوا النار التي دا څه دی؟ دا څه واقع شوی دی په آیات مبارکه کې؟ جواب
دا دال بالجزا ورته ویلی شي. او موږ داسې هم ویلی شو چې فاعبدوا ربکم وآمنوا بالرسول والقرآن، دا جزا چې کومه مقدره ده سبب دی د پاره د چا؟ سبب د پاره د دې خبرې دی فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. حاصل دا دی کله مو چې د الله یووالی توحید ومنلو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت او پیغمبري مو ومنله، ایمان مو راوړلو، الله پاک به مو بچ کی د چانا النار التي وقودها الناس والحجاره. اور د جهنم نه به الله پاک بچ کی. دا تر دې ځای پورې تفسیر شولو. دې نه وړاندې وقودها الناس الفاظ مبارکه دي. لفظي ترجمه موږ دارنګي وکړله. وقودها الناس چې خشاک داغي خلق دي، والحجاره او تیږي دي، کاڼي دي. دلته لفظ دا وقود دی. یو وقود په فتحې د واو سره دی چې واو باندې زبر وویلی شي وقود، بل وقود په ضمیر د واو سره چې په واو باندې پیش وویلی شي. نو که چېرته لفظ د وقود شي نو معنا مصدري ده، نو ترجمه بیا کولی شي په بلیدلو سره، دارنګي بلولو سره، لکه اور چې سړی بلوي یا اور بلیږي هغې ته ویلی کېږي وقود. او چې کله دا لفظ وقود شي په فتحي یعنی زبر د واو سره، نو بیا معنی دی ما یوقد به، هغه شی چې په هغې باندې اور بلولی شي. اور په چا باندې بلولی شي؟ په لرګیو باندې. اور په چا باندې بلولی شي؟ په تیلو، پټرولو، ډیزلو باندې. اور په چا باندې بلولی شي؟ په کولی باندې، په سکرو باندې. نو دلته کې وقودها الناس ځکه مونږ ترجمه په پښتو کې وکړله په خشاکو سره چې خشاک داغي الناس خلق دي، والحجاره او تیږي کاڼي دي. دلته سوال راځي چې لفظ د الناس نه خو مراد انسانان یعنی مشرکان ترنه مراد دي، والحجاره د دې تیږو نه مراد کومې تیږې دي؟ د دې متعلقه 3 جوابونه شوي دي. اول، والحجاره مراد د دغه تیږو نه ګوګړ ترېنه مراد دي. کبریت چې ورته ویلی کېږي ګوګړ. سوال، دلته د جهنم د اور د سوځولو دپاره د خشاکو په ځای باندې والحجاره چې هغه ګوګړ دي دا ولې منتخب شوي دي؟ دا ولې ذکر شوله؟ جواب، ګوګړ ډېره سخته ګرمي پیدا کوي، یو سخته لمبه جوړوي، دوه ډیره سخته بدبویي پیدا کوي، درې څلورم نمبر کې ډیر زر اور اخلي، پنځم لوګی ډیر زیات وي، شپږم په بدن باندې انخلي، خخیږي، چسپانیږي. د دې وجې نه والحجاره الفاظ ذکر کړلی شول چې مراد د دې نه ګوګړ دي. دویمه،
آیات مبارکه کې والحجاره مراد دینا اغه تیګی دی د کوم تیګو نه چې مشرکانو بوتان جوړ کړي وو او داغي نظر و نیاز عبادت به کولو. سورت انبیاء 98 نمبر آیات کی بداغی تذکرہ راشی. دریاما اصل کی جہنم کی سوزیدل الناس تخلق دی والحجارہ الفاظ مبارکہ دا ذکر شوی دی د پاره د شدت اور د جہنم د پاره د سخته د اور د جہنم حاصل بیدارنگی شی دا اغا اور نزانو نه بچ کے چه دمر تیز بئی او دمر سخ بئی تیگی با پکی داسی سوزیگی لکا لرگی چه دا دنیا پا اور کی سوزیگی. دور تیز دور سخت اور دا جہنم دے. نو زکا والحجار الفاظ دی. ترمیزی شریف کی حدیث تے اوقید علی النار 1000 سنتین اللہ پاک دا جہنم اور تیز کرلو پخپل قدرت کامل سرا یا پا ذریعہ دا ملائکو سرا حتی احمرت تردی پوری چی تک سور و گرزی دلو ثم اوقید علیہا 1000 سنہ بیاد جہنم اور زر کال پوری اللہ تیز کرلو حتی ابیضت تردی پوری چی تک سپین شولو ثم اوقد علیہا 1000 سنہ بیاد جہنم اور اللہ پاکا تیز کڑلو تردی پورے اس ودت یا سودا الفاظ دی چی تک تور شولو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فہی سوداء مظلمہ دغ اور د جہنم با تک تور شپئی تک تور بئی. تعلیمی ریڈیو نو دی آیات مبارکہ کی وہ فرمایا دا سی کمزور اور نہ دے دری زر کالا داغی پا گرمائش باندی تیر شوی دی. دری زر کالا اللہ پاک آغا گرم کڑے دے دیر سخت اور دے. وقودها الناس والحجارہ خلقا بپم دغا اور کی سوزیگی خود دمر سخت دے چتیگی با دا سے پکی سوزیگی کانی با دا سے پکی لولا پکیگی لکا سنگ چلرگی پا اور کی سوزیگی. دلتا یو سوال دے چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکا سنگ انسانانو دا پار نبی و رسول دے خاتم النبیین دی او دا زمونگا عقیدہ و ایمان دے دارنگی دا پیریانو دا پارا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی دے. آیا پیریان با جانم تنزی چکل گناہی کڑی آیا پیریان چکل منکر وی دا دین و دا رسول اللہ نا آغا با جانم تنزی؟ جواب دادے چی پیریان چی کل بغاوت وکی دا نبی علیہ السلام دا تعلیماتو نا انکار وکی دغا انکار پا وجہ سرا پیریان با ہم جہنم تزی. سوالا دلتا کی خو وقود وحان ناسو الفاظ دی والجن الفاظ خور سر نشتا دی پیریانو خبر خور سر نشتا. جوابا اکثر زایون کی قرآن پاکی فیریان دا تابع گرزول شوی دی انسانانو پچا کی پا تعلیمات قرآنیو کی پا تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نو دلتا کی الناس یوازی ندی مراد بلکہ پیریان مرسر مراد دی. اعدت للکافرین تیار کرل شوی دے دغا جہنم دا پارا دا کافرانو. آیات مبارکہ کی اعدت لفظ دے
دا لفظ د اعداد ناغستل شوی دی او دا ماده 11 ځلې په قرآن پاک کې ذکر شوی ده. اعدت الفاظو سره 11 کرته، اعتدنا سره هم 11 کرته ذکر دی. بیا لفظ د اعدت چې د اعداد نه ماخوذ دی، دا لفظ دلته ولې ذکر شولو؟ د پاره د مبالغې. اعدت تیار کړل شوی دی دغه جهنم للکافرین د پاره د کافرانو. سوال دا راځي چې د دې جملې د مخکې سره مناسبت څه دی؟ للکافرین. جواب مخکې سره مناسبت دا دی چې مخکې د آیات مبارکه په حصه کې بیان شوله وقودها الناس والحجاره، خشاک د جهنم خلق دی او تیږي دي. نو دلته کې یو سوال راغلو چې دغه سخت اور الله چا د پاره تیار کړی دی؟ جواب اعدت للکافرین، تیار کړل شوی دی د پاره د کافرانو. دلته کې یو مشهور سوال دی. سوال دا دی که چېرته یو شرابي ووایي چې زه شراب څکمه خو د شراب څکلو سره سره بیا بم جنت ته ځم، جهنم کې زما د پاره هیڅ سزا نشته. رشوتخور ووایي چې زما د پاره په جهنم کې سزا نشته. بالمازه ووایي چې په جهنم کې زما د پاره سزا نشته. غیبت والا ووایي چې ما د پاره په جهنم کې سزا نشته. زه جهنم ته نه ځمه، جهنم ته الله پاک زما تلل منع کړي دي. په دلیل کې دارنګي ووایي چې وګوره په سورې بقره کې الله پاک فرمایي اعدت للکافرین، تیار کړل شوی دی جهنم د پاره د کافرانو. زه کافر نه یم شرابي یم، زه کافر نه یم رشوتخور یم، زه غیبت مې کړی دی، څه کفر خو مې نه دی کړی، نو زه به جهنم ته نه ځم. او دا مسلک د چا دی؟ دا مسلک د مرجئه هم دی. مرجئه وایي چې نیک کارونه څوک کوي هیڅ پیدا ورته شته نه، بد کارونه څوک کوي هیڅ ضرر ورته شته نه، ځکه د ده دپاره صرف ایمان او کلمه کافي ده. نور دی آزاد دی چې څه کوي هغه دې وکړي. الله پاک د ایمان په وجه دته سزا نه ورکوي، ځکه سزا په جهنم کې اعدت للکافرین د کافر د پاره دی. دا سړی خو مسلمان دی، دی خو ایماندار دی، د سزا د جهنم سره هیڅ سر و کار نشته. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې یو کافر دی، دویم مسلمان ګناهګار دی. کافر چې جهنم ته ځي هغه همیش همیش دپاره جهنم کې به پاتې کیږي. مسلمان چې جهنم ته د ګناه په وجه باندې ځي نو هغه د ګناه سزا به تیروي، بیا به د جهنم نه راوځي. دلته آیات مبارکه کې اعدت دا د همیشوالي خبره کوي چې جهنم همیش دپاره تیار شوی دی للکافرین، د پاره د کافرانو. مونږ خدا نه دی ویلي چې مسلمان ګناهګار به العیاذ بالله همیشه دپاره په جهنم کې. جهنم یو همیشوالی دی، یو په جهنم کې سزا تیرول دی. نو همیشوالی د جهنم چې الله پاک همیش همیش دپاره جوړ کړی دی هغه للکافرین کوم چې دلته بیانیږي. او د مسلمان ګناه چې کله وکړي من یعمل سوءا، الله پاک فرمایي چا چې ګناه وکړله یجزا به، ضرور به ضرور به هغه ته سزا میلاویږي. نو دا سوال نه واردېږي چې زه ګناهګار مسلمان یم ما ته به په جهنم کې سزا نه وي، ځکه جهنم اعدت للکافرین د کافرانو دپاره تیار شوی ده. مونږ هم دا وایو چې جهنم ګناهګارانو مسلمانانو دپاره الله پاک نه دی تیار کړی، اصل کې جهنم تیار دی دپاره د کافرانو. مسلمان خو به داخلیدل جهنم ته کیږي، خو سزا یې چې تیره کړله بیا به د جهنم نه الله پاک راوباسي. اللهم احفظنا من النار یا عزیز یا غفار.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.